یو بت تراش و سنګ تراش و هغه نه چا پوښتنه وکړه چې ته یوه ډبره راواخلې یوه خڼ بخار ډبره یې یو بوټي داسې وتې یو داسې لکه یو کاڼی ته راواخلې چې دا بلکل هموار نه وي د هغې نه دونه ښایسته ګلدان څنګه جوړېده ښایسته یو شاهکار یو ماسټر پیس دې څنګه جوړ کړي ما مسکی شو هغه ورته ویل دا خو دې کې دننه خپل پروت دي زه خو ترې صرف دا فالتو حصې اخوا کړم زه ترې صرف د اضافي حصې بس اخوا کړم د ماسټر پیس کې خو دې کې دننه خپل پروت دي داسې تاسو ټولو کې دننه یو شاهکار یو ماسټر پیس پروت دی ستاسو صرف دا فالتو حصې اخوا کول دي صحیح ده او د استاد کار دغه دی چې د شاګرد دننه د ګلدان هغه یو ښایسته لوښی یو ښایسته شاهکار هغه را برسېره کړي او د ده دا فالتو حصې ترې نه اخوا چې دی پټ کړی مننه